مولانا فضل الرحمن یو غټ عالم دی خو الله تعالی له به ډېره دې خبرې څه جواب ورکوي ځکه چې دی د پی ډي ایم سره برا دی او موجوده د پی ډي ایم حکومت دی خو دی د قوم فکر نه کوي صرف د خپل ذاتي مفادو مطلب لټوي او همیشه د قوم له دوکه ورکوي ځکه چې دا یو غټ عالم دی په کار خدا ده چې دی زموږ په دې خوږ وطن پاکستان کې یو اسلامي قانون راولي چې دلته هر چاته انصاف میلاویږي او د غریب سره ناروا سلوک نه کیږي او بلکې دلته چې کم د سود دا نظام دی چې دا ختم شي ځکه چې دا یو غټ عالم دی نو دا زه نه وایم امیر جماعت اسلامي سراج الحق صاحب مولانا فضل الرحمن ته یو ویډیو پیغام جاری کړی نو راځئ دا ویډیو پیغام را سره وګورئ او دیو چې څه ویلي دي نو د دې سره تاسو څونه اتفاق کوئ نو دا فیصله په کمنټ وکئ راځئ امیر جماعت اسلامي سراج الحق صاحب دا ویډیو پیغام را سره وګورئ محترمہ بیگم نسیم ولی خان صاحبہ وفات ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ بی بی سی کو انہوں نے انٹرویو دیا کہ تاریخ میں خیبر پختونخوا کے حقوق کی اصل لڑائی دیر کے اس نوجوان نے کی ہے جو ہمیشہ ترچھی ٹوپی رکھتا ہے، یہ نسیم ولی خان نے فرمایا تھا۔ اس حقوق کے جدوجہد کی وجہ سے اس صوبے کو 100 ارب سے زیادہ پیسہ ملا تھا۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت تو پی ڈی ایم کی قیادت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں۔ ہمارا تو خیال تھا کہ مولانا اور کچھ نہیں کر سکتا، کم از کم ایک کام کریں گے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو حکم دے گا کہ جناب میں اس پی ڈی ایم کا امام ہوں، میں ایک عالم دین ہوں، اللہ کا حکم یہی ہے کہ سود کر کے اللہ کے ساتھ جنگ نہ کرو، آپ سود پر پابندی لگا دو، سود کو ختم کرو، ورنہ میں پی ڈی ایم کو چھوڑوں گا، ورنہ میں حکومت کو چھوڑوں گا۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے، اللہ ہم سے پوچھے گا۔ شہباز شریف کو، اسحاق ڈار کو آرڈر کر لے، آپ ان کی امام ہیں کہ آج کے بعد سود نظام پر پابندی لگا دو، ورنہ میں اس حکومت کا ساتھ نہیں رہوں گا۔ اگر انہوں نے پابندی لگا دی، سود نظام ختم کیا، تو سب سے پہلے سراج الحق ہوگا۔ میں مولانا فضل الرحمان کو شاباش اور خراج تحسین پیش کروں گا، ورنہ حکومت چھوڑ دے، میرے پاس آ جائے، میں پھر بھی ان کا استقبال کروں گا کہ میرے مولانا سود کی وجہ سے حکومت چھوڑی ہے۔ لیکن اگر اس حکومت نے ٹینیور بھی پورا کیا اور سودی نظام بھی ختم نہیں ہوا اور اس میں مزید اضافہ ہوا، تو آپ اس عوام کو کیا جواب دیں گے اور آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جی بالکل تاسو به د امیر جماعت اسلامي سراج الحق صاحب دا ویډیو پیغام کتلی وي چې په مولانا فضل الرحمن باندې په یو شمېر ټکونه کړي وو، نو آیا دیو چې څه ویلي دي دا ټیک دي یا غلط دي؟ نو دا فیصله تاسو په کمنټ وکئ۔ که دا ویډیو پیغام هم خوښ شوی نو لازماً د خپلو ملګرو سره شیر کړئ، خپل ورور تورحمان سواتي په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ، چېرته چې د خپل ځان ډېر غټ خیال ساتئ۔ موږ له راکړئ اجازت د لوی الله